هر کال د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي، خو دا ځل د روژې وروسته هم په کندهار کې د اکثره خوراکي توکو بیې لوړې دي. د کندهار اوسیدونکي وایي ډیری کسان وس نه لري چې په لوړه بیه خوراکي توکي واخلي، نو باید د توکو بیې ټیټې سي. دوی وایي بلخوا بېروزګاري هم زیاته ده او اکثره خلک دومره پیسې نسي ګټلی چې کورنۍ پرې وساتي. تجارانو د غنیان خلک په د مسکینانو په دغه کې چرت نه وي، نو مسکینان خواران کرده در به در جلۍ بلۍ سره کېږي په بازار کې شیان کرده ګران ورکوي، خبره در وس تر رسېدو پورې ده. غوړي یا مثال رومۍ او ترکاري نور داسې شیان په دنیا په هېڅ شي خوله نه پورې کېږي چې هر څونه پیسې در څخه د دا کور ضرورت نه په دپه کېږي. گرد ورځ همه گادی میچالانم 20 روپیه 30 روپیه افغانی میشه. برنج روغن خوراکی مواد گرد گران شده ولاگا خریده نمیتونم. پر همدې مهال د کندهار دکانداران وایي تجاران او دکانداران نسي کولای پر خپل سر د توکو بیې لوړې کړي. دوی وایي له سوداګرو څخه د ګمرکي محصول ترڅنګ په لویو لارو کې هم پیسې اخیستل کیږي، ځکه هغوی ته هغه توکي چې افغانستان ته راواردوي په لوړه بیه تمامیږي. د دکاندارانو په وینا دا ستونزه هغه وخت حلیږي چې پر سوداګرو مالیه کمه سي او په لارو کې د اخاذیو مخه ونیول سي. چې د حکومتو د خوا د محصول په حساب چې محصول یې ښکته رانشي او د لارو زنځیرانو په حساب چې مصرف یې کم رانشي د جنس ده، په دغه شیانو سره بیا دا جنس کېدای شي چې ارزانه شي، چې د لارې مصرفونو ګمرکونه یې کم شي، بیا کېدای شي دا جنس ارزانه شي. تجاران هم په عذاب دي، یا پلا په فراه کې موټران راګرځي، بیا په ګریش کې راګرځي، بیا په میوند کې راګرځي، بیا په دغه کندهار کې راګرځي. نو دغه تجاران در دغه اندازې په تکلیف چې زموږ ته تاسې پیسې واخلئ چې دا زموږ مال پر وخت راورسېږي، دا زموږ جنس پر وخت باندې خلکو ته موږ دلې ورته راوړو، ورته ویویشو ورکو په ارزانه قیمت باندې. د کندهار د ولایتي شورا مرستیال عبدالقیوم بیا وایي دا ستونزه له ډېره وخته شته او د آزاد بازار څخه په ګټې اخیستنې اکثره وخت سوداګر او دکانداران توکي ګران خرڅوي. دی وایي په دې اړه یې له ولایتي چارواکو سره خبرې کړي تر څو له سوداګرو سره کښېني او دا ستونزه تر یو حده حل کړي. تیر اداري مجلس کې ما بیا هم والي صاحب او ټول اداري مجلس ته پیشنهاد وکړي چې دا په باب باندې باید تصمیم ونیسي. نو شاید یو تصمیم ونیسي انشاءالله بیا به موږ کوښښ وکړو سبا د خیر بیا د والي صاحب سره په تماس چې دغه مشکل دپاره کار وکړي، د ښار دکانداران کنټرول شي، د ښار تجارانو سره مفاهمه وشي، د ښار قصابان کنټرول شي او د ښار ټول دکانداران او ټول خلک دغسې په تفاهم کې شي. څه موده وړاندې د کندهار هرات لویه لاره هم د څو ورځو لپاره بنده سوې وه چې په کندهار کې یې د توکو پر بیو اغیز وکړ او د ډیرو توکو بیه لوړه سوه. که څه هم اوس لاره خلاصه ده خو بیا هم د توکو بیې لوړې دي.